د غنی خان بابا یو نظم دی مجنونه بدنصیبه. په دې نظم کې غنی خان بابا په ښکاره خو طنز په مجنون باندې کوي، خو اصل کې دا طنز دی د موجوده خلکو او موجوده زمانې په حالاتو باندې کوي. راځئ وورئ چې غنی خان بابا څه وایي. وایي مجنونه بدنصیبه راغلی داسې زمانه کې چې زړه او جون به دواړه دو کېده په یارانه کې. ورتله نه دا زمونږه مهذبه فلسفه چې مال و نه پټی و نه موټر و نه بنګله. هلکه ټوپي ټکه تا لیلا سله غوښتله او بیا شور و غوغا او واویلا په ویرانه. خو زر به نوکر شوی وي د چا په خزانه. زمونږ د سیلاګانو باباګان دي ډېر هوښیار، قیمت یې ورله ایښی دی خرڅی یې په کتار. مجنونه ته شوده وي هم خپلوان دي وشوده، کتلې به یې وتاله نوکري چرته پخه. خدمت به دې کوو او اخیسته به دې تنخواه، خو ساس کې عقل نه و ستا په ټوله خیلخانه کې. مجنونه بدنصیبه راغلی داسې زمانه کې. وایي لږ مال یو موټرګی څه کشاده شان نوکري، زګر لیلاګانو ته پراته دي ډکشکري. اخله کمه اخله ډوبډوبې که سرسري، او غم یې مکو یاره که تورابان یې بربري. پرته به وي سباله ستا د لاسو جیلخانه کې، لیلا ارزانه کیږي د هوښیاره زمانه کې. او وی که لاړه لیلا لاړه مونږ پې نه وژنو ځانونه، یوه لیلا نه بله ښه ډولی، وجود یې د ګلڅانګې لاس او خپې لکه ګلونه، آواز به یې ونري خو خرڅیږي په بولی. وی مجنونه ستا لیلا څه وه خو درد و او صحرا وه، او فرهاد د خربچې هغه خو ستا نه هم چوتیا و. تا خپل غم کړو راغون چرته یو ځان له ځای له یوړو، بس ته وې او ستا غم و نه تیاره وه نه بیدیا وه. هغه خو په کپډی و ورغلی چرته غرله، بس دغه تبرګې دارو وي دغه شانتې سرله.